ایا کله مو داسې ظالم زوی لیدلی چې خپله بوډي مور یې د خلکو مخې ته په لغته او ټیله له کوره شړلی وی؟ هغه مور چې 9 میاشتې یې هغه په خپل نس کې ساتلی و، نن هماغه زوی د خپلې ښځې د خبرو لپاره هغې ته دومره زوروره ټیله ورکړه چې بوډي مور د دروازې نه بهر په ځمکه ولیده. دا د بیبي خدیجې کیسه ده، یوې داسې مظلومې مور کیسه چې خپل ټول عمر یې د خپلو 2 زامنو لپاره قرباني کړی و. هغې به د خلکو کورونه پاکول، کالي به یې مینځل او کله به یې خپله ډوډۍ نه خوړله، خو خپل بچي به یې وږي نه پرېښودل. هغې به هره شپه دعا کوله، یا الله زما زامن دې لوی او خوشحاله کړي. کلونه تیر شول او دواړه زامن لوی شول. بیبي خدیجې د خپلو زامنو په خوشحالي کې خپله خوشحالي لټوله، تر دې چې دواړو زامنو وادونه وکړل. په لومړي ورځو کې هر څه سم و، خو ورو ورو د کور چاپیریال بدل شو. د دواړو زامنو ښځو به هره ورځ د خپلې خوښې خلاف خبرې کولې. ستا مور زموږ په ژوند کې لاس وهنه کوي. هغې نن بیا ماته ودې خبرې وکړي. ستا مور غواړي زموږ کور خراب کړي. حال دا چې بیبي خدیجه به ټوله ورځ غله ناسته وه او ان د خپلو انګورو جامې به یې هم مینځلې. خو انګورو به بیا هم ظلم کوه. کله به یې ډوډۍ نه ورکوله، کله به یې پرې نارې وهلې او کله به یې د کور ټول کارونه ورباندې کول. خو مور به یوازې ژړل او خپلو زامنو ته به یې هیڅ نه ویل. یوه شپه کله چې دواړه زامن له کاره کور ته راغل، انګورو بیا شور جوړ کړ. ستا مور نن بیا موږ ته بد رد وویل. موږ نور د دې سره نشو اوسېدلی. مشر زوی په غصه شو او د خپلې مور خونې ته ننت. بیبي خدیجه په کمزوري غږه وویل، زویه څه شوی؟ خو ناڅاپه زوی پرې چیغه کړه، ته زموږ ژوند خرابوئ، نور دې په دې کور کې ځای نشته. مور په رپېدلې غږه وویل، زویه ما څه کړي؟ خو زوی یې خبره هم وانه اورېده. هغه د خپلې مور لاس ونیو او په زور یې د خونې نه راکش کړه. بیبي خدیجه په ژړا شوه، زویه درد راکوي، پرېږده ما. خو ظالم زوی د خپلې ښځې د خبرو نه دومره روند شوی و چې د خپلې مور سپین ویښتان یې هم ونه لیدل. هغه د کور دروازه خلاصه کړه او خپلې بوډي مور ته یې دومره زوروره ټیله ورکړه چې هغه په زینو ولګېده او بیا د کور نه بهر پر سړک ولیده. د هغې له تندې وینه روانه شوه، لاسونه یې زخمي شول او خلک حیران ولاړو. یو بوډا سړي وویل، یا الله انسان دې دومره ظالم نه کړي. خو زوی بې رحمه دروازه بنده کړه. بیبي خدیجه په باران کې پر ځمکه پرته وه او یوازې دومره یې ویل، یا الله زما زامن خوشحاله وساتئ. هماغه شپه د مشر زوی انګور ناڅاپه سخته ناروغه شوه. چیغې یې وهلې او بېهوشه شوه. ډاکټران وویل حالت یې خطرناک دی. هماغه وخت د کشر زوی ماشوم هم د زینو نه راولید. په یوه شپه د دواړو ورونو کورونه په چیغو او غمونو بدل شو. دواړه ورونه وارخطا شول او ناڅاپه ورته د خپلې مور اوښکې رایادې شوې. هغوی په ژړا د خپلې مور لټون پیل کړه. کوڅې، جوماتونه، بازارونه. آخر هغوی خپله مور د یوه جومات مخې ته پیدا کړه. هغه یخني نیولې وه او د دیوال سره ناسته وه. دواړه زامن د خپلې مور قدمونو ته پرېوتل او په چیغو یې وویل، مورې موږ وبخه. بیبي خدیجه په کمزورې مسکا وویل، مور خو ان د ظالم بچي لپاره هم بد نه غواړي. دواړه ورونه په چیغو چیغو ژړل او د خپلې مور قدمونه یې ښکلول. مشر زوی په رپېدلې غږ وویل، مورې موږ ستا زړه مات کړه، موږ ستا سپین ویښتان په اوښکو لمدوو. کشر زوی هم په ژړا وویل، مورې موږ د خپلو ښځو په خبرو ړانده شوي وو، موږ ستا قرباني هېرې کړې. بیبي خدیجه وره وره د خپلو زامنو پر سر لاس راکش کړ او په درد تګ غږ یې وویل، بچو کله چې تاسو واړه وئ زه به ټوله شپه ستاسو د تبې تر څنګ ناسته وم. کله چې به تاسو وږي وئ ما به خپله ډوډۍ تاسو ته درکوله. ما هیڅکله فکر نه کوه چې یوه ورځ به زما خپل بچي ما د کور نه په لغته وباسي. دا خبره چې زامنو واورېده نو داسې وژړل لکه زړه یې چې ټوټې ټوټې شوي وي. هماغه شپه دواړه ورونه خپله مور کور ته یوړه. خو کله چې کور ته ورسېدل نو د هغوی ښځې بیا په غوسه شوې. مشر یې انګور په لوړ غږ وویل، که ستا مور بیا دې کور ته راغله نو زه به دلته نه اوسېږم. خو دا ځل مشر زوی خاموش پاتې نه شو. هغه په قهر وویل، بس کافي ده، دا هماغه مور ده چې ما یې د لوګنې ژغورلی یم. که زما مور نه وي نو دا کور هم راته هیڅ ارزښت نه لري. کور خاموش شه. دواړه انګور حیرانې پاتې شوې ځکه لومړي ځل و چې زامنو د خپلې مور لپاره ودرېدل. له هماغې ورځې وروسته دواړو ورونو خپل چلند بدل کړ.
هغوی به خپلې مور ته ډوډۍ راوړه، درمل به یې ورته اخیستل او هر ماښام به یې د هغې تر څنګ ناسته کوله. خو بیبي خدیجه نوره ډیره کمزورې شوې وه. یوه شپه کله چې باران برو برو ورېده، بیبي خدیجې خپل زامن ځان ته راوغوښتل. هغې په کمزوري غږ وویل: بچو، که زه یوه ورځ لاړه شم، یوازې دومره وکړئ چې هیڅکله د خپلې مور زړه مه ماتوئ. زامنو په ژړا وویل: مورې، داسې خبرې مه کوه. خو بیبي خدیجه یوازې موسکا وکړه او د خپلو زامنو لاسونه یې ونیول. هماغه شپه هغې ورو ورو سترګې پټې کړې. دواړه ورونه په چیغو ژړل او د خپلې مور په جنازه داسې ناستو لکه ټول جهان یې چې له لاسه ورکړی. له هغې ورځې وروسته کله چې به هغوی کومه بوډۍ مور لیدله، نو د خپلې مور اوښکې به ورپه یادېدې او هغوی به هر انسان ته ویل: د مور زړه مه ماتوئ، ځکه کله چې مور لاړه شي، بیا د هغې د مینې ځای هیڅوک نشي ډکولی. روبا او ملګرو، همدا دنیا ده. نن چې څوک د خپلې مور زړه ماتوي، سبا به هماغه درد د خپل ژوند په دروازه کې ویني. مور هغه سیوری وي چې انسان ترې ناوخته وروسته پوهیږي. کله چې بیبي خدیجه له دې دنیا لاړه، نو د هغوی زامن هره شپه د خپلې مور خالي کوټې ته کتل او په پټه به یې ژړل، ځکه اوس نه د مور دعا ورسره وه، نه د هغې د مینې لاس. او تر ټولو لوی درد دا وه چې بخښنه یې وغوښته، خو ډیر ناوخته شوی و. نو ملګرو، که ستاسو مور ژوندی وي، نن یې قدر وکړئ، نن یې غیږ کې ونیسئ، ځکه کله چې مور لاړه شي، بیا د ټولې نړۍ شتمني هم د هغې د مینې ځای نشي ډکولی. او که تاسو هم د مور مینه لرئ، نو دا کیسه نورو خلکو ته هم ورسوئ، تر څو هیڅ زوی بیا د خپلې مور زړه مات نه کړي.